مولانا تانوی لیکلی دي چې یو دوا بزرگانو په هندستان کې یو عالم او یو بزرګو. د عالم نامه وا قاضی ضیاء الدین او د بزرگ نامه وا سلطان الاولیاء. دی سلطان الاولیاء تبا رباب او شپېلې او دا غږېده دا بیا اورېده. دی قاضی ضیاء الدین به په جماعت کې ورپسې لګیا او چې دا پلیت او دا مردار او دا غدار او دا پلانه او دا پلانه لګیا. یو ورځ چې قاضی ضیاء الدین ته ډېره غوسه ورغلې ده نو مرګرو ته په جماعت کې ویلي دي چې راځئ ورپسې ورځو. نو مانځنه پس ورغلي دي اوس هلته شپېلې غږېږي او سلطان الاولیاء باندې حال راغلی دی. قاضی ضیاء الدین ورتلو سره سلطان الاولیاء اوچت کړو د ځمکې وویشتو او ښه ووالو او بیا ترې روان شو. په دویمه جمعه بیا مرګرو ته وویل چې راځئ منې شوی نه دی بیا ورپسې ورځو. بیا ورپسې لاړه. چې بیا ورپسې لاړه بیا یې ورتلو سره راونیو په ځمکه یې وویشت. څه موده تېره شوه مرګرو ته وی چې دا سړی منې کېږي نه او نن خو یې بلکل نه پرېږدي. بیا ورپسې ورغه. چې ورغه سلطان الاولیاء راونیو ډېره خواري وکړه خو یې نه غورځولو ځمکې ته یې نه غورځولو. بد ترې را روان شو. راځئ ویلې د مخ ته کته ناروا دي او دا دي او دا نو مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې رومبي ځل چې دا قاضي ضیاء الدین ورغی او دا سلطان الاولیاء رونی وو نو د دې سلطان الاولیاء روح چې دی اول اسمان ته پرواز کړی په حال کې چې اول اسمان ته پرواز کړی نو د قاضي ضیاء الدین هم ورپسې رسۍ کېدی شوه او هلته نه رونی وو په ځمکه یې وویشت. په دویمه جمعه چې ورپسې لاړو نو د قاضي ضیاء الدین د ده رانیول چې نو د ده روح دویم اسمان ته پرواز کړی نو قاضي ضیاء الدین روح هم دویم اسمان ته رسېدی شو هلته نه رونی وو په دا ځمکه یې وویشت. په دا درېیم ځلې چې دی رونی وو او ډېره خواري وکړه خو په ځمکه یې ونه ویشتی شو نو ورته ویلی شو چې قاضي صاحب خواري مه کوه په لومبي ځل ستا رسۍ اسمان ته کېدی شوه رودي ویشتو دویم اسمان ته دې رسۍ کېدی شوه رودي ویشتو دا په درېیم ځل دې ولې راونه غورځولو ویلې دا ځکه چې د سلطان الاولیاء روح د اووم اسمان نه پاس پرواز کړی و د اووم اسمان نه نو چې زه ورپسې تلم هلته پیره ولاړه وه او راته وی چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نشې تللی. خیال م راغی دا خبرې دي عزیزانو د حال. اوس یو ملا مانه تپوس وکړو چې یاره دا مړه خو څه چې زمونږ عادت دی مال خبره واوره دا جاز د څه شي جوړ دی تاسو ووایئ. دا اوسپنو دا دومره لوی شی چې پکې 400 کسان ناست. زه چې حج ته تلم نو جمبو جټ کې تللی وم 450 کسان پکې مونږ ناست 450 او 450 بکسونه مو 450 بسترې مې او د کراچۍ نه چې اوچت کړو نو په 3 غنټو کې په جده باندې کوز. دا دومره اوسپنې چا پاوا کړي دي؟ الله کړي دي که امریکې او یورپ کړي دي؟ تاسو یې ولې نشئ کولی؟ روټي خلاصو. پاکستانیان غول ډېر کوي. کوم یو چې ګورې که نه 3 سېره غول د وخت کوي. امریکا او یورپ ممالک چې دي او چین او روس د اوسپنو نه داسې شی جوړ کړي چې هغه مریخ ته الوزئ سپوږمۍ ته الوزئ د سپوږمۍ کاڼي چې دی هغه دوی راوړي بیا دلته په
جشن کې خود نن مریخ ته د امریکای راکټې روانې دي. دلته سره ما تراغه الله زمونږ استاد خدا سے اریان دریان ویل څنګه خلک وایي چې جاز امریکای سپوږمۍ ته وختو الله توبه ویلي قیامت مال بوډاو که ځوان دی ویل ډېر بوډا دی مال داسې لږ دی دی نه 1900 داسې وګړه چاوه چې کومه زمانہ کې ګرځې لګیا ہے اوس خو هر شی ستا مخې ته راغی هر شی تاسو کې هسم عقل نه راځي اوس هم نه پوهېږئ چې د انسان جوړ کړی شی په سمندر د پاسه زمونږ جاز کې اعلان وشو کہ اس وقت ہم 38,000 فٹ کے بلندی پر جا رہے ہیں د سطح سمندر میں 38,000 فٹ اچت بلندے باندې روان مونږ چې پیوزه باندې ورغو لاندې چې دا څه وکړه اوریاز وو پاس نورو نو عزیزانو کده انسان جوړ کړي شی اخو د مریخ ستوري ترسي او سپوږمۍ ته دی رسي او د خدای جوړ کړي بنده چې دی هغه د اول اسمان نه پرواز نشي کوله ها دا بنده خو ځان خدای تسپارلو نو خدای ته نه راکټ جوړ کړو کله اول اسمان ته بوزیو کله دیم ته بوزیو کله پسګوريو کله پسګوري او ما درته وی چې دا خبره د حال دی دا زما او ستا خبرې نه دي خبره دا بم واوري چې استاد دا باران د کوم ځای نه کیږي اسمان نه قرآن شریف کې چې خدای ویلي چې انزلنا من السماء ماء ما د اسمان نو بدر نازلی کړي دي وې دا ساينسدانان خو وایي چې په اوریازي نه باران کیږي وایي بچیا کافر ډیر شو غږ مکو هغه څه وایي چې وایي بچیا کافر ډیر شو غږ مکو وایي چې باران د اوریازي نه کیږي او تا کې دومره عقل نشته چې اسمان څه ته وایي كل ما فوقك فهو سماء کم شی چې ستا د سر د پاسه دی هغه ته اسمان وایي نو اوریازي تم اسمان وایي که د چت تم اسمان وایي چې ستا د سر د پاسه دی او دا په سترګو دنیا ما لیدلې ده دنیا لیدلې دي چې باران د اوریازي نه کېږي لیکن مونږ کې عقل چې راځي قیامت وایي نه په عوامو کې عقل شته او نه په خواصو کې شته البته دا د پاکستان لیډران چې دي کې لږ عقل ډېر دی او مونږ کې خو بالکل نشته که دوی له خدای د چا راغلی راوایي د قوم بیړۍ تباه کړه 50 کاله د ملک بیړۍ تباه کړه 50 کاله د پاکستان نه لیډر د ملک د پاره څه تعلیمي خدمت وکړو او نه حکومت وکړو او نه خواص وکړو بس هر یو چې ګوري روټي خلاص دی بل کور جوړي د بل کور نه جوړي هر یو کوم ملکونه چې آزاد شي هغه ځان په خپل جوړ کی په خپل په دلی کې سن 86 کې زومنو راجیو گاندھی وزیر اعظم میں وکتو چې د دلی په مال روډ باندې روانو یو دومره غوندې فیټ موټرو لکه دلته دا سوزکی موټرونه چي دي دومره غوندې فیټ موټر کې ناستو او 2 کسور سره گاډو او سیکریټریټ تکلو د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم دلته د 5 کسو وزیر اعظم چې د 5 کسانو هغه چې سماس خوتن راځي د سهار نه چې کومې لارې ورته بندي چې کومه دنیا د خدای په قهر اختی پولیس ور سره د خدای په قهر اختی څه چل دی صاحب وزیر اعظم کی سواری گزر رہی ہے ہی ہے په دې خبرونو کې کتا سو اوري دا درې ټکی ډیر وای هی ہے او ہے بل څه نشته پکې هی ہے بس هی دی
نور پکې څه نشته. دې جومات کې یوه ورځ داسې چلو چې دې کې دلته واده و چې واده و نو چا روټۍ نه وه ورکړې ځکه چې واده کې ټول وریجې خوړې. ماښام چې دا طالبان را جمع شو نو هغه واده والا وریجې چېرته زیاتې شوې وې نو جومات ته یې راولېږلې. چې جومات ته یې راولېږلې نو یو طالب مونږ سره دلته خدای دې وبخي مړ دی هغه ویلې داسې وخورئ لکه د ماما کور چې هیله خو پې واوړېدی نو هغه سم خانک را ډک کړی و راوړې نو به ټولو پکې دا سپېږمې ورننه ایستې او ویې والې. نو دلته هر یو چې دی سپېږمې په ونډه کې نه باسي نور څه نشته. او والله که سړي شئ دا ټول پاکستان واورئ که تاسو د ښې ورځې مخ وکتو نو که مړم په قبر به متیازې وکئ د ښې ورځې مخ به نه ګورئ. دغه کوڅه ډب به در نه جوړي او ګرځئ را ګرځئ به بله واوره. مونږ ته مخامخ یو بیکری والا دی هغه چېرته ټیپ ریکارډ به غږولو نو اواز یې تیز و. تانیدار پې راغلی دی چې دا تیز اواز چې دی دا هم په ټرتلبار دفعه کې قانون کې جرم دی. ټرتلبار دفعه چې څه ده پاکستان قانون کې جرم آی چالان کړی دی صاحب پولیس دی او فایلونه دي څه چل دی وایي چې دا دغه تیز غږولو څه بلا دی ټیپ ریکارډ یې تیز غږولو قانون یې لاس کې اخیستی. اسپایي ته مې روانېږه که د ځان دې روغ په کاري کې نوس در باندې خېږم. دا د بایسکوپونو فوټوانې چې لګولي په ټانګو کې په سوزکیانو او ډولکي مارې پکې کېنولې او ورته وایي چې شمه سینما کې پلانۍ ډمه ډېره ښه راغلې ده او میټرو سینما کې پلانۍ ډمه ډېره ښه راغلې ده او دا د ډولکي ورسره غږېږي او هلکان پکې ناست دي په دې ټرتلبار دفعه کې دې دپاره څه دفعه نشته دې دپاره هېڅ نشته چې زمونږ ښځې ماوري په کوڅو کې ګرځي چې پلاني بایسکوپ کې پلانۍ ډمه ډېره ښه راغلې ده دې دپاره هېڅ دفعه نشته. بیا په نشترحال کې اتېرو ورځو کې یو فلم لګېدلی و په لار را تېرېدم چې کومې ښځې مې وکتې دې دپاره څه دفعه نشته. نو عزیزانو دا قوم او اجازونه جوړول دا قوم او توپې او ټینکونه جوړول د دې شکلونو ته وګوره د بوتاړونو ته وګوره د دې شکل د دې دی چې دا قوم چې د اجازونه جوړ کړي. ته به وایې چې مسلمانانو قرآن کې راځي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سورة رحمان کی چھے بحری جازونا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم 1200 کال مخ کی مسلمان جوڑ کری دا بیڑائے دا مسلمان ایجاد دے دا ایجادات خطول دا مسلمان کارو و مسلمان نن دو حیثیتش یا ټول ورځ کار کول ټیکه کول دکان کول وغیرہ 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 یا په دفتر کې صاحبه ملمانه راغلي او دوستان راغلي او چایونه دي او بسکټي دي او چې ماسپښین نه پس مازدیګر کور ته راشي نو په کور کې امبر سرای میخه ساتلې ده هغه بیا یاتاباد ته بوځي یا یاتاباد ته بوځي او یا آرمی سټیډیم ته بوځي یا شفی مارکیټ ته بوځي بیا په شاپینګ کوي د شپې میخه سرای او د ورځې بسکټ خوري د سنډاګانو نه بدا جازونه دا به ټوپی جوړي دا به ټینکونه جوړي د دې سنډاګانو ټول ورځ دا ډیوټي ده. کالجونه دی وګوره کالج د پاوس میرټ یې خوښ شوی دی میرټ دومره 100 نمبرې چینو میرټ باندې برازي او میرټ باندې برازي میرټ ستا دې کالجونو په دې 50 کاله کې وکړه څه بنیادي ټکی درته ما درته عرض وکړو چې موږ
خلک په دې ډنګ نه دي او بنیادی ټکی درته وسوک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم ورځ نبوت په غار حرا کې ورکړې شو او په لاره کې ابو بکر صدیق وکړو څه چلو شو بس ما ته خو جبريل راغی دا اقرا بسم ربک الذی قران راوړو او د لا اله الا الله دعوت را کو چې خلق ته وایا ابو بکر ملت ولاړ دی او وی چې لا اله الا الله محمد رسول بلاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې چې تاسو سپختنه او نکړه نه د معجزات غوښته نه د سن هغه ته ما سره ورکوټه لوي شوی تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلي نو دا خو د دین خبره ده دې کې بسنګ دروغ وي ابو بکر عاشق شو چې عاشق شو د دنیا لوی دولتمند په مکه کې بل څوک نه و ټول مال د اسلام په لار کې قربان ټول بیا به دا شوق چې اوس به دا سر کله په دې هسته قرباني دا به کړي دا بنیاد دی د عشق او د مینې رحمان بابا نه تاسو شو عشق څه ته وایي هغه ورته وایي چې میمی نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې میمی نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه بس چې پتا میمی نه پیدا شو نو خپل رضا مې پرې کړه اوس بستا رضا کو اوس بستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خوښه ده چې هر څه کې خو ما خپل رضا پتا قربان کړه ګل په لاله په ګوهر کله څوک پیری بل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی درس جهان زما ثنا کا د یو د حسن صفت چې تکې دنیا بستا صفت دنیا د دې دا معنا ده یو الله واخلي او دنیا پرېږدي نو ټوله دنیا بستا شي مولانا محمد علی تچاوي چې خلق ستا خلاف شوي دي و زما واو هغه ورته وایي توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید څه ته وایي توحید دې ته وایي چې په حشر کې आवाज وشي چې دا هغه سړی دی چې د ټولې دنیا نه ما دپاره خفا و بیا ورته وایي خلکو خبره کې خلق کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے سیا ردا کټوله خدای دې برخلافي او یو خدای دې مرګري څوک دې څه نشي کولی ټوله خدای دې مرګري وي او یو خدای دې برخلافي څوک دې خلاصولې شي
نو معامله عزیزانو ټوله هغه په دې ځای کې دننه د یو درد او د یو مینې ده چې خدای سره پیدا شي، چې خدای سره دې لګاو او مینه نه وي ته هیڅ شی نه یې، ته انسان هم نه یې. نو عزیزانو الله دې وکړي چې هغه درد چې کوم د مولانا روم په زړه کې و چې هغه ممکن پیدا شي. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دا دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زما جبا داغه د علم او داغه د تقوا او داغه د شان تاب نه لري چې هغه ستاسو په مخ کې بیان. هغه یو واقعه لیکلې ده، اوس په دې به زه تاسو څنګه پوهوم؟ مصیبت دا ده چې یو هغه خلق دی چې صاحب قال وي او یو هغه خلق دی چې صاحب حال وي. صاحب قال چې دی دا مونږ یو، مولیان، طالبان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صاحب حال هغه خلق دی لکه مولانا روم و شمس تبریز و حضرت تھانوی و، دا صاحب حال خلق. اوس حال څه ته وایي؟ نو حال ذوقي شی دی، هغه په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي، ذوقي شی. یو بزرگ ته چا ویلې چې دا د قبر حال به څنګه ماته پته ولګي؟ هغه ورته وایي چې دا چل دی چې څه ورځې پس که مړ شوم نو یو کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده، نو ما باندې چې لاندې څه تېر شوي به مې درته په کاغذ لیکلي او پاسې بیا 3 ورځې پس واله. بزرگ چې وفات شو د ورسره کاغذ او قلم لاندې کېښوو، په 3مه ورځ چې ورغی نو پاس کاغذ پروت، کاغذ کې ورته لیکلي چې بچا د قبر معامله چې وه هغه ذوقي معامله وه، او کم شی چې د ذوق سره تعلق لري په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. اوس ګوره زه تاسو ته چې ګوره ډېر خوږ شی دی، او تاسو په عمر کې چېرته ګوړه مړه نه یې خوړلي، نو تاسو به وایئ چې خوږ څه ته وایي؟ زه ورته یم چې خوږ داسې چې ګنې وي او بیا په ګاڼۍ کې داسې چلو شي او زمینداران ترېنه بیا روړی جوړي کړي او دا ګوړی او بیا خلک خوري او ډېر خوږ شی دی. پوه به شئ پې او که زه تا ته ووایم چې ګوړه خوږ شی دی او خوږ څه ته وایي او لږه غوندې درکم چې دا دی ویې څکه، خو چې خولې ته یې کړي نو پته به درته ولګي چې خوږ شی دی ته وایي. ٹھیک شو؟ بزرگ ورته لیکي چې د قبر معامله ذوقي وه، سکلو سره تعلق لرلو. هغه زه لیکلی نشم چې دا قبر کې ما سره څه چلو شو، او یو ټکی درته لیکم چې ما وسکله د قبر معامله او ته را روانې نو په سترګو به یې وګورې، او یو ټکی واوره چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي، نو 14 سنې په ایمان لره ما سره مغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې ویلي.